کته قتل غواړي چې ماته یا زما د کور کې هر یو انسان دی بیمار ته څه مسله ده نو زه به تاسو ته اوس ښیم چې د کپړې په ذریعه د هغه مریض د کپړې په ذریعه به د هغه مرض څنګه معلوموي د اول به خو به داسې وکړي چې اودس به وکړي په اوداسه کې به کښېني بیا به د دې مریض چې اغوستلی وي او بیا یې وینځلی وي وینځل شوی کمیس به راوالي او په ښي لاس باندې به هغه به مخې ته خور کړي او ښي لاس باندې به د هغې په لویشتو باندې ناپ واخلي چې څومره ناپ دې واغوستو هغه ناپ به ځان سره یاد کړي چې دومره ولیشتې او دومره ګوتې یا دومره انچه دا شو ټیک شو جي دا په انچ ټیپ هم اخیستی شو خو بهتره طریقه د لویشتې ده هغه به ذهن کې ونیسي بیا به دا کمیس بیا بیرته راغونډ کړي چې کمیس دې راغونډ کړو نو 11 ځل به درود شریف ووایي